اوانګارد فرانسوي اصطلاح ده، د اردو اصطلاح ده، د پوز. اوانګارد د پوز هغه قطعه ته وایي چې د نورو ټولو قطعونو مخکې تهاجم کوي. فکر کوم چې زمونږ په پوزي اصطلاح کې ورته کشف وایي. هغوی زی ساحه څیړي او وروسته قدمې ته خبر ورکوي چې کوم ځای د حملې دی او کوم ځای د حملې نه دی. استاد مننه. یو بل اصطلاح هم پیشقراول به ویل. پیشقراول د ولاړو پوزونو اصطلاح ده، یعنی هغه دروازه چې قرارګاه ته د ورنوتو مخکې سړی ورځي. په داسې حال کې چې اوانګارد د هغو پوزونو اصطلاح ده چې په حرکت کې دي. د اوانګارد اصطلاح د نظامی مفهوم نه د فرانسې د انقلاب سره چې په 1900 کې وشو، دغه اصطلاح ملکی ساحې ته راووتله او هغه نظریات، هغه کارونه چې د سیاست په ډګر کې، د پوهې په ډګر کې داسې وو چې د نوو کشفیاتو دپاره لاره واروله، د پرمختګونو دپاره لاره واروله، له عنعنوي لارو نه بېلېدل، هغې ته هم اوانګارد ویل شو. استاد مننه. د فرانسې تر انقلاب د مخه سیاست په اروپا کې یا خصوصا په فرانسه کې د خاصو آدابو، تشریفاتو او دودونو پابندو، نو طبعا د ژوند نوري برخې به هم لدینه متاثر وي. له انقلاب سره په اصطلاح بندونه مات شول. نو چې دا بندونه مات شول، نو په هره ساحه کې اکتشاف شروع شو، په نویو شیانو پسې ګرځېدل ډېر شول. نو آیا ویلی شو چې د فرانسې له انقلاب وروسته چې دغه اصطلاح له پوځ نه نورو ساحو ته راغله، علت یې همدغه اجتماعي سیاسي تحول و؟ علت یې همدغه اجتماعي سیاسي تحول دی او علت یې همدغه د ټولنې ضرورت دی چې ټولنه هم لکه د پوځ داسې کسان ته ضرورت لري چې وکړی شي نوې ساحې وڅېړي، ویزیري او لارې پرانیزي، نوې لارې پرانیزي. په 1865 کې کلود هنري دو سن سیمون یو فرانسوي مفکر دی، هغه د اوانګارد کلمه د هنر دپاره استعمال کړه. په هنر کې چې کوم څرګندوی قوتونه دي دغو لپاره استعمال کړه. دی داسې تعریف ورکوي چې موږ هنرمندان د ټولنې د مخکښ حیثیت لرو. د هنر کمال په دې کې دی چې پرته له وسایلو او ډیر زر عمل کولای شي. هغه وسلې چې مونږ استعمالو د نورو د وسلې نه بدلې دي. زمونږ وسلې د نظریاتو د خپرولو وسلې دي او په دې ډول باندې مونږ کولای شو چې په تیګه کې یا په د کاغذ په مخ هغه څه جوړ کو چې وجود نه لري او د هنر د پاره تر دې لوړ هدف بل نشي ټاکل کېدلی چې د ټولنې د پرمختګ د پاره مثبت نقش ولوبوي. کلود هنري د سن سیمون همدغه وظیفه هنر ته سپاري او د هنر د اوانګارد په نامه باندې په حقیقت کې د اکاډمیزم په مقابل کې درېږي. اکاډمیزم د هنر هغه ډول دی چې هنرمند د یو استاد سره په یو اکاډمي کې، په یو تعلیمي مرکز کې یو څه زده کوي او بیرته هماغه تکراروي. اکاډمیزم هم د صنعتي عصر سره تړلی دی، ځکه چې په صنعت کې له یوې خوا نوښت پکار دی، مګر له بلې خوا د عین پدیدې تکرار هم پکار دی. نو دلته د اکاډمیزم په دغه ساحه کې رامنځته کېږي چې هم د هنر خلاقیت پکې ساتل کېږي او هم هغه اصول او قوانین چې د یو ښه هنري اثر د جوړولو دپاره پکار دي تدوین شوي دي او خلک پرې پوهېږي او په هغې باندې قضاوت کولی شي. دلته ځینې کسان پیدا کېږي چې د دغه اکاډمیزم سره نه جوړېږي، ځکه چې اکاډمیزم لارې تړي. کله چې قوانین وضع شول، لارې وتړل شولې. په داسې حال کې چې دوی غواړي چې هر څه وکړی شي. نو دلته د اوانګارد کلمه رامنځته کوي چې دوی هغه کسان دي چې هغو ساحو ته ورځي چې تر اوسه پورې منع وي، د ورتللو لارې نه وي. او په همدې سلسله کې ډېر زیات خوځښتونه د اوانګارد په نامه یا د اوانګارد سره تړلي را پیدا کېږي، لکه سوریالیزم یا ددایزم یا داسې نور مکتبونه چې دغه دي په یو ډول نه یو ډول د اوانګارد سره تړلي دي. بیا په 20مه پیړۍ کې اوانګارد سیاسي ډګر ته بیرته راننوته، خصوصا د سوسیالیستي نظریو سره. هغه ځوانان چې د کارګري انقلاب په سر کې ودرېدل او د کارګرو دپاره د نوي انقلاب لاره پرانیستله او هغوی په هنر کې طبعا هم فعال و او هنر د هغوی یوه د کار وسیله وه. د 20مې پیړۍ په نیمایي کې بیا اوانګارد یوازې د هغو هنرونو دپاره استعمال شوه چې هغوی حدود نه پیژني، یعنی چې ځان محدود نه ګڼي او هرې خواته د تګ نیت لري او ازادي غواړي. او په دې برخه کې بیا په د 20مې پیړۍ په پای کې مثلا د ډیکنسټرکټیویزم یا د بیا ړنګولو فکري مکتب چې ژان دریدا یو د مخکښانو نه دی دا رامنځته شو، چې دا هم د اوانګاردیزم د خوځښت
یو زیله ده. استاد منلی تر اوسه چې تاسو د اوانګارد په حصہ کې څه وویل، په دې ټولو کې دوه شی ګمان کوم مشترک، یو خو نوښت او ابتکار. دغه نوښت او ابتکار البته د هنر او د ادب او د تخلیقي کلچر یو مشترک شی دی له ادمه تر د دمه پورې، خو له ابتکار نه علاوه یو بل ماده هم پکې شامله وه. په دغه ابتکار کې یو قسم جسارت کول، د تجربه ریسک منل، ګمان کوم دا عنصر هم پکې شامل و. هر هنرمند ابتکار کوي، خو دې ته ممکن حاضر نسی چې د نوښت په بیه د ټولو اصولو او منل سویو تجربو لاس واخلي. خو دغه خلک دومره د نوښت شوقیان دي چې د نوښت په بیه د خطر منلو ته هم تیار دي. ان په حقیقت کې اوانګارد هنر تجربي هنر دی. دغه یو څه ویلای سو، تجربي هنر دی او د حدودو د ماتولو هنر دی. ان تجربه کېدل شي چې د حدودو په چوکاټ کې وشي، مګر دوی حدود نه پیژني. د تجربي هنر نه مطلب دا کله کله یو لیکوالي او یو نوې تجربه یې کړې ده، په هغه کې ډیر منظور دی چې د ډیر شوق د خپل تجربې له نویوالي سره نسبت دته سي ټولنه یې ومني او په یو کلاسیک اثر باندې بدل سي. یعنی ډیر فشار پر هغه چې هغه پخوانی لاره بدل سي او بل لاره پیدا سي. تجربه د دوی د کار یو مهمه برخه ده، مګر لکه ماشوم چې هر څومره ورته وایي چې مکوه او هغه ځای ته ورځي چې ته یې باندې کوي، دوی هم همدغسې غواړي چې د ټولنې د طبیعت د هنر د تخلیق هغو ساحو ته ورشي چې هلته حاکم ذوق، هلته حاکم نظر، منل شوی نظر د دې اجازه نه ورکوي چې ورشي. نو په دې اساس په شلمه پیړۍ کې یو لړ مکتبونه رامنځته شول چې دغه د هنر په برخه کې چې کوم اصول ټاکل شوي وو هغه مات کړل. ادب کې، په سینما کې، په ټولو ساحو کې ځینو هنرمندانو هغه لارې وڅېړلې چې هغه د عامو خلکو دپاره ناپېژندل شوې لارې وي او حتی د ډېرو دپاره د تحریکونکې لارې وي، د هغوی بدې راتلل، د هغوی د غصې سبب ګرځېدل. نو دا هغه حرکت و چې د هنر یې د هنر دپاره غوښته، هنر یې د ټولنې دپاره هم نه غوښته، هنر یې د یو بل هدف دپاره هم نه غوښته. او د هنر موخه پکې دا وه چې ټول هغه حدود چې انسان ځان ته جوړ کړي دي هغه مات کړي. فکر کوم چې دغه د اوانګارد د هنر تر ټولو مهم عنصر دی. هغه خواته تلل چې حاکم ذوق هغه لارې تړلې دي. استاد منلی کله چې ته د اوانګارد کلمه یاد سي، د یو لوستونکي په صفت زما په ذهن کې څه تېرېږي، زه غواړم دا د سره شریک کړم. یو وخت اروپایانو د پخواني روم او یونان ادب ته دوباره توجه وکړه په 18مه پیړۍ کې یا لږ راوروسته. بیا دوی یو مکتب جوړ کړو، کلاسیسیزم. په کلاسیسیزم کې مطلب باید عقل او د اخلاقو له اصولو سره برابري، یو قسم ایجاز ولري، متانت ولري، له ګرامر سره بیخي باید برابري، روشنه وي، وضوح ولري، ابهام پکې نه وي، دغسې خبرې وي. بیا دغه نور مکتبونه چې راغلل وروسته، خصوصا ریالیزم، له دغو اصولو سره تر ډېره حده تعلق درلود. فرضاً په ریالیزم کې عقلانیت شته. ریالیزم وایي چې دنیا هماغسې انځوروه چې څنګه ده، وضوح هم پکې شته. د هنرمند کمال دی چې یو خبره په ښه وضاحت سره بل ته ورسوي. خو کله چې دا اوانګارد یادېږي، معمولاً هغه لیکنې چې ممکن وضوح ته هم پابندي نه وي، هغه کلاسیسیزم چې کوم اصول جوړ کړي وو یا نورو ادبي مکتبونو چې کوم اصول جوړ کړي وو، هغو ته هم پکې پابندي نه وي، واقعیتونو ته هم یو قسم پکې پابندي نه وي. ما ته دغسې یو شی ذهن ته راځي. دغه تعبیر صحیح دی؟ دغه تعبیر بیخي درست دی. لږه وده چې ورکړل شي، یعنی دا چې نه یوازې دغه اصولو ته پکې درناوی نه کېږي، بلکې برعکس د دوی هڅه دا وي چې دغه اصول مات کړي. یعنی دوی په شعوري ډول د اصول د ماتولو هڅه کوي. او د اوانګارد هنر یوه خاصه هم دغه ده چې په هیڅ ډول منل شوو قوانینو باندې دوی تکیه نه کوي او هر هغه شی چې یو ور شوی دی دویم ور تکرار یې ناروا بولي. نو په دغه اساس اوانګارد همیشه داسې یو حرکت پاتې شوی دی چې په حقیقت کې هر قدم د تیر قدم نفی وه. او اوانګاردیزم چې جوړ شوی دی په خپل ورانولو باندې جوړ شوی دی، یعنی د ځان په ورانولو باندې اوانګاردیزم ولاړ دی. هغه څه چې د پخوا کړي دي هغه هم نه مني.